بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټکی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال په مرشي بنگلاديش ته د شاوخوا 50 ملي سوداګرو رسمي سفر. د اسلامي نظام څخه د افغانستان د اهل تشیع علماو او متنفذینو ټولنې حمایت. او عراق کې د عین الاسد هوایي پایګاه څخه د امریکایي ځواکونو وتل. د لیو مهربان خدای په سپېڅلي نامه د نن لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د روان کال د مرغومي 28مه نیټه ده. زه زیم د بشپړ خبرونه دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال مولوي احمد الله زاهد په مرشي شاوخوا 50 تنه ملي سوداګرو بنگلاديش ته رسمي سفر وکړ. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په دې سفر کې به د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ پر دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو د سوداګرۍ پراختیا، د صادراتو او وارداتو پر اسانتیاو او په ګډو سوداګریز فرصتونو هر اړخیز بحثونه ترسره شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په وینا یاد سفر د افغانستان د ملي سوداګرو لپاره د نویو بازارونو موندلو، د افغانستان د تولیداتو لپاره د صادراتي فرصتونو پراخولو او د سیمه په کچه د اقتصادي همکاریو پیاوړتیا لپاره ترسره کیږي. د افغانستان د اهل تشیع علماو او متنفذینو ټولنې مشر سید حسن فاضل د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت له لوري د ملت یووالي، د اسلام نظام بقا، د ولس هوساینې تر سرلیک لاندې غونډه کې ویل چې افغانستان له لسیزو وروسته د یوه بشپړ اسلامي نظام څښتن شوی دی. نوموړي د اسلامي نظام ساتنه د ټولو افغانانو مسؤلیت وباله او پر یووالي یې ټینګار وکړ. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت وایي چې محتسبینو په 6 ولایتونو کې 11 قومي او کورنۍ دښمني او شخړې پای ته رسولې دي. د یاد وزارت په وینا دغه دښمني او شخړې په سمنګان، فاریاب، نیمروز، پکتیکا، ننګرهار او کابل ولایتونو کې د مسؤلینو، علماو او قومي مشرانو په منځګړیتوب پای ته رسیدلې دي. او وروستی خبر ده چې رویترز خبري اژانس راپور ورکړی چې د عراق په سویل کې له عین الاسد هوایي اډې څخه د امریکا په مرشي ټول بهرني ځواکونه ووتل. د عراق دفاع وزارت د دې خبر په پخلی سره ویلي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دې هیواد پوځ په بشپړ توګه د عین الاسد هوایي اډې کنټرول په لاس کې اخیستلی دی. قدرمنونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.